یو کس تاسو مخې ته راغواړم، داسې یو پرسنالټي راغواړم چې د هغې دپاره زما سره داسې ورډ نشته چې زه یې ووایم سټیج ته راوغواړم تاسو خبرې وکړي، او دا زه د هغوی لپاره نامناسبه خبره ګڼم چې زمونږ د مخې د هغوی لکه داسې ټایم مو سره نشته دی چې مونږ ته خبرې وکړي، خو بیا هم زه هغه راغواړم انشاءالله مونږ ته به ښې خبرې کوي. نو د هغې لپاره دا یوه ټپیزه ډالۍ کوم چې داسې دی که نه چې جنګ دی پردی باور پرې وکړه، جنګ دی پردی باور پرې وکړه، دلته څه شته باور پرې وکړه، ځان په یو ځای باور پرې وکړه، قسم په خدای باور پرې وکړه که ستا په شان مینه بل چا سره وینه. نو زه ستاسو په دروند استقبال کې ستاسو د لاسونو په پړقا کې راغواړم. یو ځل بیا ووایم نو زه داسې په دروند استقبال کې ستاسو د لاسونو په پړقا کې په ډېره خوشحالۍ سره زه راغواړم ډاکټر محمد زاهد خان. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مهرباني. تھینک یو حارث، دغه د بل ملګری اسامه نوم دی که نه، او دغه شان د ستوری قیام الدین او ستاسو نور ټول ملګري چې دا پروګرام ارینج کړی دی، ارګنایز کړی دی. اگرچې ستاسو فنکشنز کوارډینیټر چې دی هغه ناصر رشید صاحب دی، ډاکټر ناصر رشید صاحب پکار دی چې هغه دلته اوس موجود وي. زما خیال دی چیرمین صاحب هغه ته میسیج وکړو، هغه کیدای شي اوس راشي. ما له ډېرې خبرې نه راځي، یو سټیج چې کوم دی دا ما سم نروس کوي. کلاس کې خو مونږ سټوډنټس ناست دي خبرې کولی شو، او د سټیج دا پریزنس چې کوم دی د دې یو خپل سړي باندې یو سوری غوندې بوج راولي په سړي باندې ګران کار دی. دا څومره سټوډنټس چې دي چې هغې دې سټیج ته رالل، خبرې وکړې او شعرونه ووې، چا پکې یو هلک پکې ډېره ښایسته ګانه دغه کړه. نو دوی دپاره زه وایم دا ډېره زیاته خوشحالۍ خبره ده چې دې سټیج ته راتلل او په دې بي آی ټي فرست سیمسټر یا تھرډ سیمسټر دا هلکان دومره ګټس دومره زیات مطلب حوصله چې دا آسان کار نه دی ستاسو دپاره. نو دې دپاره کلیپینګ پکار دی. باقی د سټوډنټ په حوالې سره زما همیشه نه دا خواهش دی چې زموږ سټوډنټ د ډپارټمنټ چې کوم دی څنګه چې د فارمیسي ډپارټمنټ یا د انګلیش ډپارټمنټ اکه جنکۍ دي که هلکان دي، په هر یو مقابله کې په هر یو فنکشن کې هغوی انعام اخلي، هغوی پرایز اخلي، ایوارډ اخلي. زموږ سټوډنټ د ډپارټمنټ اف کمپیوټر ساینس دا همیشه پاتې دته نه پرایز ملاویږي نه د اکثر پارټیسیپیشن یو چاته پته مو لګي چې دا ډپارټمنټ په دې یونیورسټۍ کې شته که نشته. اگرچې اوس ریسنټلی ما ته دا پته ولګېده که تاسو ته یاد وي په فیسبوک باندې وټس اپ باندې موږ یو فارم باندې ریکویسټ کړی و چې تاسو ووایئ چې تاسو کې څه ټیلنټ دی. په هغې کې د 40 نه زیات په هغې کې انټریز راغلي او زه حیران شوم. او دغه شان ما په دې سټیج باندې وکتل دا ستوری چې کوم دی څه مضبوط غوندې ښکاري په دې دغه کې بینر باندې. او د ده دا پښتو چې ما واورېده نو ټرانسلیشن ما ته ګران و، سر هم ما ته ووایي چې دا دی پښتو وایي که دا فارسي وایي. په سر کې دا ډېره زیاته ګرانه پښتو وایي. ویلکم چې موږ ته وکړو. د دې مطلب دا دی چې د ده ښه وسیع مطالعه ده، دی ښه تکړه دی، پوهه دی. موږ هم داسې سټوډنټان پکار دي، هغه په ګرلز کې دي که په بوایز کې دي، که هغه شاعري کولی شي، که هغه سپیچ کولی شي، که هغه پینټینګ کولی شي. زما دا خواهش دی چې ستاسو زموږ څومره سټوډنټ چې دي هغه فارم ډک کړي، دا ټیلنټ مخې ته راشي او په داسې قسم فنکشنز کې چې ویلکم پارټي ده که فیرویل پارټي ده په هغې کې ښه پوره پارټیسیپیشن وکړي. او ته چې کله له دې ځای نه فارغ شي لاړ شي هم صرف دا یو فنکشن دو به تا ته یاد پاتې کېږي، نه به تا ته ډیټا کمیونیکیشن یادي، نه به ته ډیټا بیس یادي او نه به ته ډیټا سټرکچر یادي. خو دا کم ښه مومنټس چې تا په کلاس په یونیورسټۍ کې په ډپارټمنټ کې تېر کړي به تا ته یاد پاتې. باقي خبرې خو ډېرې دي، یو څو لاست خبرې کوم. داسې فنکشنز به نور هم ډېر راځي. ما داسې لږه غوندې چیرمین صاحب هم محسوس کړه او ما هم داسې محسوس کړه چې ستاسو د ټولې انرژي محور چې و هغه صرف جینکۍ و. په شعرونو کې هم تاسو وستایلې او په تقریرونو کې هم وستایلې. نو زما خیال دی لږه توجه نور هم ډېرې مسلې دي، مسلې کشمیر هم ده نو
غریبانان ځان پسې اریانې کړل دې کې څه شته نه ګورې تاسو زما یقین وساتئ دا ټول ګیمکس دي دا ټول کاسمیټکس دي هېڅ هم نشته دا زموږ ایکسپیرینس شوی دا ډېرې تجربې نه پس تاسو ته دا خبره کوم نو دا پروګرام چې څوک ارګنایز کوي نیکسټ ټایم که فیرویل ارګنایز کېږي پکار دی تاسو خپلو جونیئر ته هم دا نصیحت کوئ چې داسې بیلنسډ غوندې پروګرام وي چې په هغې کې دغه انټرټینمنټ دا طرف هم ټچ کېږي او مثال په طور باندې د دې پروګرام په وساطت سره تاسو دا اپرچونټي مویل کولی شوه چې تاسو یو لیست تیار کړی وی د 3-4 مسلو په ښه طریقې سره تاسو چیرمین ته هغه وړاندې کړی وی چې سر مونږ سټوډنټ یو زمونږ دا ایشوز دي پرابلمز دي مونږ وایو چې تاسو په دې باندې نظرثاني وکړئ اینی هاو د امپروومنټ په هر ځای کې گنجایش شته دا پروګرام انجوای کوي په ښکلې طریقه باندې او دا اجازت مونږ له دې ډپارټمنټ کې راکوي د فنکشن دپاره احتیاط به کوي د میوزیک باندې په فن فیر باندې هم چې دی لږ ابجکشن راغلی و نو د لیمټ نه موځئ که تاسو دلته کې خپل لږ غوندې تاویږئ را تاویږئ ویل اینډ ګډ خو دا دی چې دغه نو د لیمټس نه به نه وځئ چې بل څوک دغه ونه کړي د ابجکشن ونه کړي په مونږ باندې او زه بیا د ټولو شکریا ادا کوم اګه ستاسو ارګنایزر دی که سی آر دی باقي زه د ستوري نه دا تپوس کوم چې سی آر د په پښتو کې څه وایي سیار ده میدان خان وکړ ټیک ده نو ټول سی آر چې زموږ څومره دي ارګنایزر دي د هغې زه بیا شکریا ادا کوم تھینک یو ویری مچ ډېره مهرباني